چې دین تاسو ته به یو څو نمونه وایم او تاسو به فرندشپ لحاظ سره دې ته رانکینګز ورکوئ چې دی ایز ا فرند څنګه دی ایز ا فرند څنګه دي اوکې دې کې نجیب فاس تاسو نه تاسو کوم دې کې دي مینا زیک بختیار خټک جانس خان او همایون خان اوکې چې فرندشپ والی سره رینک کې بیا زیک خان زیک مینا دا زیک اخیرنه دی که فرست دی 5 او 1 ها زیک مینا جانس بیا څوک دی بختیار خټک او همایون خان بختیار and then همایون صحیح ده زموږ ګټل دلته خو ځه ها دې کې ودرېږه صاحب نمبر دې کې دي نجیبه بختیار خټک عرفان خان همایون او جانس ګورم چې عرفان او نجیبه کې څوک فرست دي نجیبه زما ډیر وخت شو کنه د سره صحیح نو اټس نوٹ 2007 6 هم خپل د موږ غد ډیر ښه ټرمز دي او لکه مونږ یو لکه دوستی کې کنه زمونږ یو د مونږ لکه مونږ چې څونه یو بل سره سوتوي لکه ټوکی کو یا زمونږ دغه دي زمونږ په منځ کې یو د هغه د یو بل ریسپیکټ او لحاظ ډیر زیات دی په فرندشپ کې یو بل ماشاءالله زما مور د سکه د نظر نه شو یو زمونږ منځ کې ټرست دی مونږ یو بل باندې شکر دی صحیح او ها دا فرست نجیبه شو سیکنډ کې عرفان دی بختیار خټک همایون او جانس بیا همایون بیا بختیار صحیح ها دا خو شو ها دې یو بل سوال دلته دغه دوه سپیره لاندې باندې داسې کم افوا و چې تاسو اورېدلي او تاسو په خندا هم درغلي او غوسه هم داسې څه شته صاحب وړي ډېر دي خو یا شته دی زه زیک اول زه وایم که زیک وایي ته ووایه یو داسې و چې زما د زیک د واده خبر ډېر زیات خپور شوی سو هغې پورې ما له خندا مې ورته چې لکه زه به زیک سره واده کوم لکه بیا دې ښه خوشحاله وه نو لایک زه زیک دکه زیک ته اخبار کې راغلي کاسي خلک ویلیو که نه ځکه چې زیک سره د زیک فیملی سره زما ریلیشن دی او ایون د فیملی سره نو زیک چې کله لکه زما ته ډېر ګران دی زما ډېر ګران دوست دی که نه نو دې که زه کله ریلیټ کوم که نه نو دې زه د خپل ورور په ځین ودرولی شم لکه دې زما هغه دوست دی نو ما د دې باندې خندا چې د خلکو سوچ او فکر وګورم هغه داسې و چې زما د ډرامې شوټ و د کراچۍ ته راتلو نو ما ته زما کور کې صفقه راوړه چې دې شوټ ته راغله لکه څنګه چې اوس ریکارډینګ دی زما د واده سینو نو نور آرټسټان هم د لاهور کراچۍ موږ تصویر وستو هغه چا داسې کراپ کړی او هغه نیټ کې اچولی و دا نه زه په سیټ باندې راغلی ما په هلته مو تصویر ویستی او که نو مخکې یاد که نه نو هغې نه نور آرټسټان کراپ کړي وو زه چونکې زموږ خو عادت درس څومره خواري کړي وه غریب او غوسه په دې راغلی وه چې لکه خلک چې دي لکه د هغه ذهن چې دی هغې چې یو فیمیل یو میل ګوري د هغې ذهن کې بل څه راځي نه بله خبره که نه نه لکه ما ووایي ذهن هم دومره دی او نو ذهن هم دومره دی او دا خبره هم ده او تاسو ته غوسه درغلي وه که نه د دې خو کېدای شي بله افوایي زه خو نه چې دا افوایي نه تاسو تاسو کوم په دې معاملې کې کنه دا خو جوائنټ وینچر افوا وکړه دواړه یو ځای پروګرام باندې کې وخت ختم دی خجی تاسو سره کارونه کې سوال کارونه ختم شو او بس موږ دا پروګرام راوایند کو دا چې ثانک یو فهد چې تاسو دلته کې او ثانک یو نجیبه چې تاسو دا فیصله وکړه چې فهد الته کې نه وتل ته کې نه کدا ته الته ناسفه دلته نو دا پروګرام به دومره انټرېسټینګ نه دا خبره صحیح ده کنه دا صحیح ده او زه همیشه زورور په دوستانو باندې ساغه ده چې زه زورور ځکه چې دوستانو باندې ډیره زیاته ګران یم دا یو دا خبره ټیک ده اوس موږ د لندن ټیکټ کوو چې څنګه لاړ ټیکټ وکړو چې موږ درځو یو مال او یو دل او ځکه چې تا یو خو رینج روور راغسته دی باید ګرځېږو بل د کور نه دغه کړی دی که نه نو دا امیر هم اشارې کوي بیا به مبارکې له ګفټ هم راوړی چې راځي او که نه او که نه سوچ په وکړو چې دلته نه سوال او که نه ورته سوی دا زموږ پروګرام کې ډونه ډېر پراپس دي خو بدن سره ډبي به یو نارنجي ډبي به خیو ای کې بدله سوال او هغه پراپس براوال وای کې بدل یو بدل دی وروړي بدل ضرور ما دا دونه خدا ګفټ مې وړي خبره خدا صحیح ده سو ثانک یو فهد thank you Z no thank you okay with friends no sorry no thank you okay so Zeke was my baraki yo khabara kai what do you want to say about Najiba one لیوانه اخو سنټنس دا ما غپ لګولو she is very hard working ډیر د زړه زور هم ډیر دی
او یو څه پسې چې فوکس شي نو هغه بیا پرېږدي نه. یو ګنده عادت پکې دا دی چې که تا سره کار شي نو بیا تا ته نه ګوري چې ستا خپل کارونه څه دي، خو نه زما کار وکړې. بیا خفګان به ایموشنل هتیاچارم کومه، بیا بلیک میلینګ هم کومه. ما دې پروګرام کې ډېر نو ځکه دې ورته لیونۍ ووې. نه هغه خلاص اوکې بای بای. هغه په ګپ کې لیونۍ. الله پامان دا مه اورې. I hate you. ښه دا خبره بنده نه کړې. I hate you bye. دا اوس خبره وه. نه خو بیا مې تعریف دې مو وکړو که نه. نو تعریف دې وکړو نو بیا دې پسې وي لیونی ده. نو خیر دی نو دا نو ولې لیونی ده؟ لږ پاتې ځي. فات سوي ما دې فات نه ګوره تا به واورم ده اوس یې لیونی. نه هسې ګوره داسې زه ښه به چې تاسو هلته کېناستئ، ځکه چې که دلته ناست نو دا به دومره ښه پروګرام نه و. دا خبره خو تا زما ریپیټ کړه. نه خو بس نه خو هغه ریپیټ مې کړه، خو بیا درته وایم که نه. نه خو صحیح خبره دې وکړه. خلک به زما خبره وکړي. نو صحیح خبره دې ونه کړه. صحیح خبره مې خود وکړه. د ما ته لیونی ووي. تاسو کومه دا کیمرې ولې نه بندوئ؟ خوند مې درکړی تاسو لم ځئ. پیک اپ. پاسې زه تاسو نه هوسټ کاروم.